د بلخ ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت د نفتو او غازو د انسټیټوټ څخه په 49مه دوره کې 80 تنه له بېلابېلو علمي او نظري زده کړو له بشپړولو وروسته فارغ شول. د امارت اسلامي په راتګ باندې په دې 2 کلو کې ډېرې لاسته راوړنې لري. په 20 کلو کې دته دومره خدمات نه وو شوي لکه الحمدلله په دې 2 کلو کې چې څومره خدمات شوي. 49مین دور فراغت فارغان انستیتوت نفت و گاز بلخ است که در اینجا حدود 60 تن از جوانان ما سند فراغت به دست میارند که شامل رشته های نفت و گاز، جیولوژی معدن، انجینری برق، انجینری ساختمان می باشه. په ورته وخت کې یو شمېر مسؤلینو د ځوانانو لخوا د ټولنې د اړتیا وړ ټولو علومو په زده کړو ترلاسه کولو ټینګار وکړ. همداراز د اسلامي امارت له لوري رامنځته شوي فرصتونه د هیواد د ځوانانو د ودې لپاره یو ښه ګام یاد کړ او له ټولو یې وغوښتل چې په خپلو زده کړو سره افغانستان د نړۍ په کچه یو په ځان بسیا او پرمختللی هیواد جوړ کړي. دروازه علم، دروازه های تحصیل بر روی ما باز است. کوشش کنیم که خود به مو منهج برسانیم. از هر بخشی که فارغ میشه ما باید مسلکی فارغ شویم. له بلې خوا فارغ شوي ځوانان موجوده امنیت او شرایط د ځوانانو د ودې او پرمختګ لپاره یو غوره فرصت بولي او د اسلامي امارت له مسؤلینو غواړي چې د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. تعلیمات تکنیکی مسلکی جا داره سپاسگزاری کنیم که برای ما زمینه رو مساعد ساخته. قدم های اول پته های زینی اول برای ما به خاطر علم دانش مهیا ساخته که ما بتانیم در آینده پیشرفت کنیم. برای ما زمینه کار مساعد کنه و بتانیم که آموزش بعدی خود انشالله که در امی افغانستان به اتمام برسانیم. د یادولو وړ ده چې دا د بلخ ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو د امریت د نفتو او غازو له انسټیټوټ څخه د فراغت 49مه دوره ده چې اوس د بېلابېلو علمي او نظري زده کړو له بشپړولو وروسته 80 تنه ځوانان ترې د فراغت سندونه ترلاسه کوي.